خوږو لیدونکو اوریدونکو هرکله السلام علیکم او ښه راغلی. دا د زما ملګري چې په یو څو شیبو کې به له بلې سټوډیو نه در سره مل شي. تاسو ته نن رپورټ په خپل غږ کې وړاندې کوئ. هیله ده چې خوښ مو شي ځکه چې د مصنوعي ځيرکتيا غږ دی او پښتو وایي. نو رپورټ واورئ، خوښ یې کړئ او لایک ورکړئ او خوشحاله به مو کړئ که یو لنډه او په ګرانه یو څو ټکي تبصره هم د تبصرو او کتنو په برخه کې ورزیاته کړئ. کور ودان چې راسره یې او خوښ مو کړو. سلامونه او نیکی هیلی نړیوال ټلویزیون ته ښه راغلاست. د مغلو پاسپورټ د چنګیز خان امپراتورۍ د پایزا په نامه د سرو زرو پاسپورټونه صادر کړل چې د نوموړې پراخې امپراتورۍ د چین څخه تر ختیځې اروپا پورې د تګ اجازه او خوندیتوب ورکاوه. یادونه: د پاسپورټ په شان لومړني اسناد په پارس کې 445 کاله د میلاد څخه تر مخه رامنځته کړه سول چې د پارس د پاچا لخوا به و چارواکو ته د خوندي صفر ډار ترلاسه کولو دپاره لیکونه ورکول کېده. د پاسپورټو کارولو ته د وخت په تېرېدو سره د سیاسي او اقتصادي بدلونو د عمله تغییر ورکړه سو. په مصر کې 1500 کاله د میلاد څخه تر مخه و خلکو ته د بندر پرېښودو تر مخه د اجازې اسنادو ته اړتیا وه. د چین د هان د امپراتورۍ په وخت کې د مسافرو د پیژندګلوۍ د تصدیق کولو دپاره به د هغوی د لټون په پوستو کې اسناد اړین وو. په 1914 زېږدیز کال کې د لومړۍ نړیوالې جګړې په پیل کې په پاسپورټ باندې د پاسپورټ د درلودونکي عکس شتون حتمي کړه سو. د لومړۍ نړیوالې جګړې وروسته د نړیوالو سفرونو دپاره پاسپورټونه اړین کړه سول. په 1920 لسیزه کې د ملتونو لیګ د پاسپورټونو معیاري کولو دپاره کنفرانسونه جوړ کړل. په 1940 عیسوي کال کې د نړیوال ملکي هوایي چلند سازمان د پاسپورټونو د تنظیم چارې په غاړه واخیستلې چې د کمپیوټر په مرسته د پاسپورټونو د جزئیاتو د لوستلو اسانتیا یې رامنځته کړه. مالیزیا لومړنی هیواد و چې په 1998 عیسوي کال کې بایومټریک پاسپورټونه چې د برېښنایي پاسپورټ یا ډیجیټل پاسپورټ په نومونو هم پیژندل کیږي رامنځته کړل. د 2008 زېږدیز کال تر پایه پورې 60 هیوادونو برېښنایي پاسپورټونه رامنځته کړه او د 2019 کال تر نیمایي پورې شمېر 1.5 ته لوړ سو. په راتلونکي کې به د بایومټریک پیژندنې سیسټمونو او مصنوعي ځیرکتیا په مرسته د مخ پیژندنې ټکنالوژۍ څخه کار اخیستل کیږي چې مسافر به د فزیکي پاسپورټ د اړتیا پرته د هیوادونو د پولو د څخه تیریږي. نړیوال ټلویزیون د ټول افغان ولس ټلویزیون دی. مونږ ویاړو چې ټول ولس مو ملاتړ کوي. ګوري مو، اوري مو، نیمګړتیاوې مو راښایي او خپل مو ګڼي. مونږ د خپل ولس له ولسي ملاتړه پرته نیمګړي یو.